بسم الله الرحمن الرحیم د ګریډ 6 ساينس دی جنرال ساينس اولنی یونټ ټیپ کې سیلولر ارګنایزیشن په دې کې ما دوه ویډیوز جوړې کړي دي په پیج نمبر 2 باندې نن چې دی نو صفحه نمبر 3 دی پیج نمبر 3 په دې کې دوی ورکړی دی په سیلولر ارګنایزیشن په دې چپټر کې د سیل په باره کې مونږ خبره وکړه چې سیل څه شی دی نو دا خو تاسو وپېژندو په مایکروسکوپ باندې ما خبره کړې ده چې په هغه کې مونږ سیل ته ګورو د سیل کتنه به کوو ځکه چې په عامو سترګو نه ښکاري اوس دوی یو دوه اکټیویټیز ورکړي دي او دا اکټیویټیز داسې دي چې لکه دا لیبارټري بیس دي که نه دا په لیبارټرۍ کې کېږي اصل کې خو لکه زه به یې د دې لپاره ووایم چې ستاسو ذهن پې کلیر شي واسې یوه قسمه ستاسو په ذهن کې یوه خاکه راشي او خاص کر هغه کسان چې هغه ټیچران دي ټیچرز دي او هغوی بیا سټوډنټانو ته وایي په کلاس کې نو دا 3 نمبر پیج چې کوم دی نو دا خو اکټیویټي بیس دی او دې لپاره لیب ضرورت دی د مایکروسکوپ ضرورت دی خو بیا هم د اسانۍ لپاره به دا زه هسې ووایم چې ستاسو په ذهن کې د یوه خاکه راشي نو په دې کې داسې ورکړی دی اکټیویټي 1.1 کې وایي چې انین ممبرین سلایډ پریپریشن د انین ممبرین چې کوم دی پیاز چې کله مونږ کټ کړو په دې پیاز کې دننه چې کوم د پیاز دننۍ حصه ده په دې کې که تاسو کتلي نو یو خو د پیاز د پوټه کې که نه دا غټ غټ مونږ چې کټ کوو دغه حصه رقم په سالنو کې چې خلک استعمالوي او سلاد کې استعمالوي یو په دغه د غټه حصه چې کومه وي د غټې غټې پرې شاندې چې په دې باندې یو نری غوندې د پلاستیک یا د پلاستیک په شانتې نری غوندې کاغذ اصل کې دا سټډي چې دی نو دا د حقه ده د انین ممبرین هغه یادوي نو سلایډ به ترې جوړوو د هغه پریپریشن به کوو پریپریشن چې دی تیاری ته وایي نو سلایډ هر هغه څیز دی چې هغه مونږ په مایکروسکوپ کې ګورو مونږ په یوه نمونه یې ښودي او د هغه اکزامینیشن کوو یا ابزرویشن کوو نو هغه څیز ته سلایډ وایي او دا د شیشې نه د شیشې یوه وړه غوندې ټوکړه وله راخلي په هغه باندې چې کوم سمپل یې هغه پرېږدي چې کومه نمونه چې کوم څیز ته سټډي کول غواړي او هغه ته بیا په مایکروسکوپ کې ګوري پرون مونږ مایکروسکوپ ویلی دی نو دلته چې دی نو اوس د انین دی د پیاز هغه نری غوندې پرده به راخلو دننه هغه جیلې چې ورته وایي که نه نری غوندې پرده سپینه شانتي او په شانتې د پلاستیکي د هغه نه به لږه غوندې معمولي حصه کټ کړو او د هغه نه به یو سلایډ جوړ کړو په سلایډ باندې به یې کېږدو په مایکروسکوپ کې به ورته ګورو خو دغه تجربه ده د دې لپاره میټیریلز مواد زموږ سره چې دی نو پکار دي اتین انین ممبرین نمبر 1 چې زموږ سره کم پکار دی هغه د پیاز دغه وړه نری ټوکړه پکار دی د ممبرین د پردې دا ټوکړه پکار ده تاسو ته ما وایي چې دا پیاز تاسو کله کټ کوئ نو دننه پکې یو سپین شانتې نری پرده نو هغه ته کټ کول پکار دي دغه پکار ده مایکروسکوپیک ګلاس سلایډز دا هسې وړې وړې ټوکړي د مایکروسکوپیک ګلاس سلایډز د شیشې نه جوړي نو د هغه تصویر دلته ما سیو کړی دی یو د نیټ نه نو هغه تاسو کتلی شئ او زه تاسو ته ښودل غواړم دا تاسو وګورئ دا مایکروسکوپیک ګلاس سلایډز دي ورپسې بل څه چې زموږ سره کم پکار دی هغه مایکروسکوپیک کور سلیپس دي دا مایکروسکوپیک کور سلیپس چې دی نو د هغه یو تصویر دار او دا داسې سلیپس شانتې دي د شیشې نه جوړې ټوکړې غوندې وړې وړې او دا د کورینګ دپاره استعمالیږي د پټولو دپاره چې کم سمپل مونږ تیار کړو دا به په هغه باندې د پاسه نه ږدو په سلایډ باندې لکه دا یوه شیشه به راواخلو دا اوږده یوه چې کوم څیز پکې مونږ سټډي کوو لکه د پیاز د پرده د نری پرده پکې سټډي کوو دا په دې باندې کېږدو په دې اوږده یوه شیشه باندې او بیا دا بل چې کومه دا وړه شیشه ده په دې باندې به کور کړو د پاسه چې یاره نور څه کنټامینیشن وغیره ګندګي دې ته نه ورځي ډسټ ورته نه ورځي دوړې ورته نه ورځي هوا یې نه خوا دې خوا نه وړي که نه د دې لپاره نیډل دی زموږ سره یو د نیډل ضرورت دی چې نیډل به راواخلو نیډل د ستنې په شانتې یا ستن چې دی نو دغه استعمالولی شي چې یاره دا کم سمپل تا راغیستی دی نو دا خو ګوتې خو به ته دې نه وروړي دا خو ستا نه راټولېدی هم شي دا ستا نه اخوا دېخوا کېدی شي دا خو په هغه نیډل باندې چې دی نو داسې خورې راخورې که نه لکه سیده کې به یې پې ځان ته ډراپر پکار دی زموږ سره ډراپر داسې څیز چې په دې کې په لیبارټرۍ کې مختلف چې کوم کیمیکلز یا لیکویډ بهیدونکي څیزونه هغه پې موږ په یو خاص مقدار کې راخلو د پلاستیک نه جوړي میتایلین بلو سلوشن دا یو کیمیکل دی په بلو کلر کې دی او دې ته میتایلین بلو سلوشن وایي دا په لیبارټرۍ کې موجود دي د ساینس په لیبارټرۍ کې او دا د دې لپاره استعمالیږي چې په دې باندې دا چې کم سیل مونږ سټډي کوو د سیل د خلیې هغه ته ور واچوو نو هغه ویزیبل کوي مونږ ته راښکاره کوي په مایکروسکوپ کې د دې کار دا نو دغه یو تصویر زه ستاسو سره دلته شیر کوم دا میتایلین بلو سلوشن دی دا تاسو وګورئ او بلو کلر ځکه ورته بلو سلوشن وایي بل ستاسو سره اوبه پکار دي ځکه چې میتایلین بلو سلوشن ته راخلي او د پیاز دغه راخلي زموږ سره څه ورته وایي دا وړه ټوکړه راخلي نو دا په میتایلین بلو سلوشن کې واچوي په دې کې ورسره لږې اوبه مو واچوي مایکروسکوپ به راواخلي خوردبین او په دغه کې به سټډي کې پروسیجر یې داسې دی طریقه کار پروسیجر طریقه کار ته وایي چې څه چل وکړي کیرفولي په احتیاط سره کټ ا پیس اف 10 انین ممبرین تاسو په احتیاط سره داسې کار وکړئ چې د پیاز دغه نری چې کومه ټوکړه ده د پرده
زه به ورته داسې ویم دا پرده چې کومه ده پیاز کې دننه دا تاسو ډېره زیاته په احتیاط سره کټ کوئ یوې وړې ټوکړې ته a piece of thin onion membrane د پیاز د دغې پردې یوه وړه نرۍ ټوکړه ځان له کټ کا یو کار دا وکړه په احتیاط سره یې کټ کړه چې ګډه وډه کټ نه کړي چې پولډ شوي نه وي راټوله شوي نه وي داسې ونه کړي put a piece of this tissue on glass slide بیا داسې کار وکړه چې دا کم ټیشو دې کټ کړو لکه تاسو بیا دا وایي په دې چپټر کې چې ټیشو څه ته وایي او سیل څه ته وایي نو چې کله زموږ سره ډېر شه سیل لا یو ځای شي نو دغه نه بیا ټیشو جوړېږي نو چې د پیاز دا کومه حصه تا راغېستې ده دا پرده شانتې نو دا خو ټیشو دی ځکه چې ډېر شه سیلونو نه جوړ دی نو ځکه ورته ټیشو ټکی دلته استعمال شو هغه په نمبر دلته مخې ته وایو نو وایي دغه ټیشو راواخله ټوکړه چې کومه د پیاز د پردې کټ کړه straighten it with the help of needle او د کم نیډل چې تا راغېستی و نری ستن دې راغېستی و د هغې په ذریعه باندې دا سیده کړه تاسو ته مو وایي چې دا سیده کولو د سمولو دپاره مونږ نیډل استعمالوو په دې سلایډ باندې د پاسه نه سیده کړه straighten یې کړه که نه بیا add a drop of methylene blue solution to it او بیا داسې کار وکړه چې methylene blue solution د کم راغېستی دی نو د هغه نه په دې باندې یو څاڅکی وکړه and put a cover slip on it او تا وړه بله ټوکړه راغېستې وه هغه شیشې هغه په دې باندې کېده چې را پټ کړي methylene blue is a stain دا یو رنګ دی stain رنګ ته وایي that helps to observe cells او دا په دې کې مدد راکوي زموږ سره هیلپ کوي چې مونږ پې سیلونه خلي پې وګورو په هغه په کتو کې مدد راکوي ځکه چې هغه رنګ کې دا رنګ چې ورته مونږ کله ور واچوو نو سیل چې کوم دي نو هغه ته ننوځي بس دا methylene blue solution هغه مونږ ته ویزیبل شي راښکاره شي راته مایکروسکوپ کې observe under microscope او بل دا کار بیا وکړه چې مایکروسکوپ کې ګورو چې دا طریقه دې وکړه ډرا and label what you see بیا ته داسې کار وکړه چې تاسو ولیدل what you see نو هغه دلته ډرا کړه هغه تصویر جوړ کړه ډرا تصویر جوړولو ته وایي and label او هغه نومونه ورکړه نو چیک لیست اف observations چې کوم مشاهدات مونږ وکړو دغه لیست به څه په دې طریقه باندې راځي چې تاسو ته به ښکاري دلته یو تصویر هم ورکړی دی ستاسو په دې کتاب کې لارج اوږده یا غټو ریکټینګولر په داسې شکل کې به څیزونو تاسو ته ښکاري چې هغه به ریکټینګولر وي دوه طرفونه به یې اوږده دا په میز کې یو شیپ راځي یو شکل راځي هغه ته ریکټینګل وایي ریکټینګولر شیپ والا څیزونه به ستاسو مخې ته په نظر باندې راشي چې دوه طرفونه یې اوږده دوی لنډي انټرلاکینګ سیلز دي انټرلاکینګ سیلز به داسې ته وایي چې دا یو بل سره بالکل اټیچ شوي دي کلیرلی ویزیبل ډسټینکټ سیل وال سراونډینګ د سیلز او که ته بیا دا کم تجربه چې تا وکړه په دې کې به مایکروسکوپ کې ته ګورې نو ته به داسې ویني کلیرلی ویزیبل بالکل واضح او ښکاره به ته څه ویني ډسټینکټ چې فرق به پکې ښکاره به د نورو نه به جدای سیل والز د سیل دا دیوالونه چې کوم دي سراونډینګ د سیل ته به په دې کې واضحه طور باندې داسې ویني چې دا سیل چې کوم دي د دې نه به ګیر چاپېره دیوالونه تاو شوي سیلوال به دې تاو شوي ځکه چې دا پلانټ سیل دی دا هم بیا ته وایي چې سیلوال څه شی دی په پلانټ سیل کې نو وایي دا به ته بالکل کلیرلی ویني بیا په دې کې دا سیل به ویني ګیر چاپېره به ته دیوالونه شاندي نو هغه ته سیلوال وایي بل به پکې ته څه ویني ډارک سټین نیوکلیس د دې په دې منځ کې به ته داسې ویني چې یاره یو پوینټ غوندې پکې تا ته ښکاري یو نقطه غوندې نو دغه نیوکلیس دی په سیل کې او دا ګیر چاپېره چې کوم دا بلاکونه شانتې تا ته ښکاري که نه د بلاک په شکل کې ښکاري ته به دیوال دی دا سیلز دي دا سیلز شو دا تا ولیدو ګیر چاپېره ته داسې دیوالونه دي نو هغه دیوالونه ته سیلوال وایي د سیل یا د خلیې دیوالونه دي په منځ کې چې دی نو وړوکې غوندې ډارک سټین نیوکلیس تور رنګ والا ډارک تور رنګ والا ته وایي او سټین رنګ شوی او نیوکلیس مرکزي ته وایي نو په دې منځ کې به تور رنګ والا مرکزي بل لارج ویکیول ایټ د سنټر او په دې منځ کې که ته وګورې سپینچکې غوندې رنګ ښکاري دې ته ویکیول وایي دا به ته په نمبر بیا وایي په پلانټ سیل کې غټ ویکیول نو غټ ویکیول به تا ته په دې منځ کې په دې سیل کې به نظر راشي او دغه ټوټل چې تا ته ښکاري دا سیلز دي ځکه چې تجربه موږ د سیل دپاره کوو چې سیل وګورو په انین کې په پیاز کې سمال ګرینیول may be observed inside the cell within the cytoplasm او وایي داسې کار دی چې ته به داسې وړی ذرات او ګرینیولز دانې شانتې نورې څه حصې به هم ته په سایټوپلازم کې د سیل ویني نو دغه نورې حصې چې کومې دي هغه ته ارګنیلز وایي او هغه بیا د سیل ارګنیلز دي نو اوس فلحال زمونږ تجربه دې ځای پورې وه چې یاره مونږ سیل وګورو بیا به دې سیل ته به نمبر ورننوځو چې نیوکلیس پکې څه شی دی او سایټوپلازم څه دی انډوپلازمیک ریټیکولم پکې څه شی دی مایټوکانډریا څه شی دی دغه مختلف حصې به د سیل مونږ بیا وایو په بل چپټر کې یا په بل کلاس کې پیریډ کې به وایو په دې چپټر کې به راځي خو اوسه پورې چې دی نو مونږ دغه تجربه وکړه چې یاره مونږ د پیاز میمبرین نه واخیستو یو پرده غوندې په پیاز کې چې دننه کوي او په هغه کې مونږ سیل وکتو دا مختلف دغه هم ورسره ایډ کړو جمع هم کړو ورسره یو ځای هم کړو ورسره او دغه پروسیجر هم وکړو طریقه کار هم وکړو په مایکروسکوپ کې چې کله مونږ وکتل نو مونږ ته داسې شیپس دا شکلونه مونږ ته په نظر راتلو نو دا منځ ورب کې مرکزه ده سنټر ده دا ګیر چاپېره چې کوم دی نو دا پوره سیل دی
که نه او دا ډېر شی سیلز دي دا یو نه دي نو ځکه تاسو ته ډېر ښکاري په نظر باندې نو دا ابزرویشن مونږ وکړو دا لیدل کتل هم وکړو او سیل هم ولیدو د دې نه خو اوس ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي بیا دغه ځای پورې دا پوره ده بیا ورپسې په دې پسې لاندې بله یو اکټیویټي ده هغه به هم انشاءالله زه شیر کوم خو د دې سره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او زما ویډیوګانې خامخا خپلو هغو ملګرو سره شیر کړئ چې کوم یا ساینس شوقیان دي او یا هغو ته ضرورت دی د ساینس که په سکول کې استادان دي زموږ سره او زیات تر استادان زمونږ داسې هم دي چې هغو ریګولر سبقونه نه وي ویلي نو اکثر بیا سبجیکټ کې هغو سره په سکول کې کمی دي استادانو نو د دې نه پیدا اخیستی شي هیلپ ترې اخیستی شي که څه کمی زما په ویډیو کې نو خامخا تاسو ماته ویلی شئ په کمنټ سیکشن کې ماته کمنټ کولی شئ چې یا پکې زما نه څه زږې پاتې شوي یا څه غلطي شوي نو هغه دپاره تاسو ماته کمنټ کولی شئ جزاک الله خیر